الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د فقه اکبر کتاب څخه پنځم درس دی. په دې درس کې موږ دوه عنوان تشریح کوو. لومړی عنوان دی خلق الله سبحانه وتعالى الاشیاء. خلق پیدا کړی دی الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله پیدا کړی دی. الاشیاء د اشیاء څخه مراد ټول مخلوقات دي، هغه که اسمانونه دي، که مځکې دي، که غرونه دي، که دریابونه دي، که سیارات دي، که کوچني مخلوقات حشرات دي، ټول شان چې نوې د مخلوق دی دا ټول مخلوقات الله جل جلاله وجود ته راوستلي دي، پیدا کړي دي. لا من شیء د نیستي څخه هیڅ یو ماده موجوده نه و چې د هغه مادې څخه دا مخلوقات جوړ کړ، بلکې په خپل حکم او قدرت یې ټول موجودات یې د عدم او د نیستي څخه وجود ته راوړي دي په خپل قدرت او په خپل حکم سره. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده، دوهم عبارت چې ترجمه یې موږ کوو، وکان الله سبحانه وتعالى، وکان و الله سبحانه وتعالى و عالما عالم و فی الازل په ازل کې بالاشیاء په ټولو مخلوقات باندې عالم و قبل مخکې کونها چې هغه پیدا کړي. الله جل جلاله چې د مخلوقات اسمانونه او مځکې انسانانو پیرانیانو حیوانانو نباتات نو پیدا کړي، د ټولو مخلوقاتو د پیدایښت تر مخ هم الله تعالی جل جلاله په دا مخلوق داسې علم درلودی لکه اوس چې پر لري. د الله په علم کې تغییر نه راځي. داسې نه و چې الله تعالی مخلوق نو پیدا کړي یو ډول علم یې ورباندې درلودی، کله چې مخلوق پیدا کړ نو د الله تعالی په علم کې تغییر راغلی. داسې نه ده. د الله په علم کې تغییر نه راځي. د الله جل وعلا شانه داسې کامل علم دی چې د مخلوقاتو د پیدایښت در مخه الله تعالی په مخلوقاتو باندې پوره علم درلودی. د الله تعالی په علم کې د مخلوقاتو پیدایښت سره هیڅ تغییر نه دی راغلی. هو الذي الله هغه ذات دی قدر چې تقدیر او اندازه یې شده الاشیاء د مخلوقاتو د ټولو موجوداتو اندازه او تقدیر الله جل جلاله مقرر کړی دی. وقضاها او د هغه فیصله کړې ده. ولا یکون نسی کېدلی فی الدنیا په دنیا کې نسی کېدلی، ولا فی الاخرة او نه هم په آخرت کې کېدلی سي شیء یو شی. هیڅ موجود نه په دنیا کې موجودېدلی سي او نه په آخرت کې یو شی موجودېدلی سي الا خو بیا کېدلی سي دا څو شرطونه غواړي. بمشیئته د الله تعالی جل جلاله په اراده سره به وي، وعلمه د الله تعالی په علم به وي، وقضائه الله تعالی به د هغه فیصله کړې وي، وقدره الله تعالی به د هغه اندازه یې شي، وکتبه الله تعالی جل جلاله به هغه لیکلي فی اللوح المحفوظ په لوح محفوظ کې. که په دغه پنځو وبخښئ دا مې هم څلور نوشته کړله په پنځو شرطو سره، دا پنځه شرطه لري. هیڅ شی نسي موجودېدلی په دنیا او آخرت کې مګر د دغه پنځو شرایطو سره. که په دنیا کې یو کار کېږي او که په آخرت کې وي، اول شرط یې دا دی د الله په اراده سره به وي. که د الله اراده نه وي په دنیا او آخرت کې هیڅ شی کېدلی نسي. او د الله تعالی په علم کې به وي، الله تعالی په هغه باندې علم لري، دا یې دوه. او د الله تعالی فیصله به وي، د الله تعالی په قدر تقدیر او اندازه به الله یې شي، او الله تعالی به په لوح محفوظ کې د هغه لیکل کړي وي.